زرداری د پاکستان سیاست هغه کردار دی چې ډیر خلک دغه د پولیټیکل میچورټي او دغه د پوهې او په وخت باندې د ټیک فیصلې اخیستو اقرار کوي. او زرداری باره کې دا هم ویلی شي چې هغه په سیاست باندې چې کومه پوهه ده نه په هغې باندې نه ځان پوهه کولو لپاره پی ایچ ډي پکار ده. او لکه څنګه چې اردو کې وایي ایک زرداری سب پر باری، سوره پیرې ته داسې شوي دي چې یو زرداري ټولو سیاستدانان یو طرف ته او هغه بل طرف ته او هغه چې کوم داو لګولې ته نه ټیک ختلی دی. وخت په وخت باندې هغه داسې فیصلې اخیستې دي چې هغې د پاټۍ لپاره د هغه لپاره ډېر ښه وروستو نتیجه راوړې ده. تر دې پورې چې مسلم لیګ یا نواز شریف څو پیرې ته هغه سره بد کړي دي، خو هغه ورسره په څو پیرو کې چې کوم دی نه داسې کلک ودرېدلی دی او داسې ورسره ښه کړي دي چې مسلم لیگ ته د هغې نه ډېره غټه فایده شوې ده. د دغې زرداري باره کې دا ویډیو کوو نو وګورئ. زرداري یو قبیله ده او دغه قبیله چې ده نو تاسو ته لومبۍ دا پته چې آصف علي زرداري نسلا چې کوم دی نو سندی نه دی بلکې دا بلوچ دی. زرداري قبیله بیسیکلی بلوچ قبیله ده چې دوی څه وخت پس بیا راغلي دي او په سند کې آباد شوي دي نوابشاه کې. د زرداري پلار حاکم علي زرداري هم سیاستدان او سیاستدان سره سره د دوی د فیملی او دا یو لینډ لارډ فیملی د جاګیردار بزنسز هم ورسره شته. نو او د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په 1987 کې 1987 کې بېنظیر بټو سره زرداري واده کېده. 1987 کې واده وشو. 1988 کې یو کال پس بلاول هم پیدا شو، الیکشن هم وشو، بېنظیر بټو وزیر اعظم شوه. دوه پیرې ته بېنظیر بټو په دغه دور کې وزیر اعظم پاتې شوه. د په دې کې په زرداري باندې څو پیرې ته الزامونه ولګېدل. نه الزامونه د څه یو خو مسټر 10% باندې دی په هغه زمانه کې مشهور شو. مسټر 10% چې حکومت کم ټینډر جاری کوي پروجیکټ ټیک اوور کوي نه په هغې کې زرداري 10% کمیشن وي. بل دې کار سرکار کې مداخلت کوي. کار سرکار کې مداخلت دا چې لکه کمشنر ته کال کړی، آی جی ته کال کړی چې دا کار وکړه دا کار مه کوه، نو کار سرکار کې مداخلت دی که نه. او د کرپشن الزامات پې دا پې ولګېدل. نو ځکه چې کله لومبۍ دور د بېنظیر بټو حکومت ډسمس شو نو په 1990 کې چې کله نواز شریف راغی نو بعد دی جیل ته وردن نه کو او 3 کاله د هغه دور کې دی په جیل کې و. چې کله بیا الیکشن وشو او بېنظیر بټو بیا رالاندې بیا د جیل نه راوباسو چې بیا بېنظیر بټو لره 96 کې بیا چې نواز شریف راغی نو بیا دی یو پرې ته جیل ته کو. نو بیا د نواز شریف حکومت چې کله ختم شو نو مشرف دور کم دی جیل کې و. نو په لومبي ځل کې د 3 کاله جیل کې تیر کړو او په دویم ځل کې د 8 کاله جیل کې تیر کړو. نو 11 کاله په دغه دور کې جیل کې تیر کړل. او دا ځکه چې اوس پر عمران خان د دور کې کله دی نه بیا پرې ته گرفتار کو دی جیل ته ته نو د ویلو جیل خو زما دویم کور دی مونږ خو ویل جیل دته یو. نو جیل سره یو دا خبر هم تاسو ته دی پته چې یو انټرویو کې یو صحافي وی چې زرداري چې په خلکو کې سوره بد مشهور دی که نه اکچول کې دی داسې نه دی بلکې دی چې کله هم جیل ته تللی دی نو د ده چې کله پورې به دی په جیل کې و نو د قیدیانو لپاره به دا لکه ډېر زیات یو سهولت هغه زمانه وه چې ده به اول به ما له وي هغه قیدیانو هغه لیست راړی چې کوم په لږو لږو په جرمانو د وجې نه چې کوم دی نه قید کې پراته دي نو چې هغه به ولراړه د به جرمانې ادا کړې هغه به یې بری کړل. نو داسې یا د ده د وجې نه ده به وې چې کوم دی نه پیسې زما نه واخلئ خو دی له لږه ښه کار نه ورکوي. دا په کلونو باندې ده داسې کار چلولی دی که نه. 2004 کې چې کله د جیل نه راووتو نو 2008 پورې 4 کاله دی د ملک نه بهر پاتې شو او د پولیټیکل سیاست نه بالکل کټه پاتې شو. بېنظیر بټو راله بېنظیر بټو په هغه حادثه کې شهیده شوه او د هغې د مرګ نه پس چې زرداري راغی نو دا د زرداري د سیاست دویم اننګز شروع شو. زرداري هغه پارټي تر ډېره حده پورې ښه چلولې ده، خلک یې یو ساتلی دی. پیپل پارټۍ کې دننه خو کم از کم بغاوت نشته که نه. زرداري د 2008 کې چې کله الیکشن وشو او د پیپل پارټۍ حکومت راغی نه زرداري صدر شو. 15 کاله چې د زرداري د صدارت کم دور دی نه په هغې کوم د ده په کریډټ باندې داسې کارونه شته چې د هغې نه اوس هم ملک ته فایده ده. اول خو ګورئ چې ما تاسو ته ووایي چې نواز شریف سره د ښه کړي 2008 کې نواز شریف د الیکشن بایکاټ کړی د چې کوم دی نواز شریف قایل کو کنوینس کو چې بایکاټ مه کوه او چې کله هغه بایکاټ واپس واغستو نواز شریف پارټي په پارلمان کې په دویم نمبر باندې رااله او بیا اپوزیشن لیډر چې کوم دی چودري نثار د هغې د پارټۍ سړی و. نو ګورئ یو خو دا داسې به څوک وکړي چې هغه په خپل اسمبلی ماتولو اختیار پارلمان ته واپس ورکو او پارلمان یې مضبوط کو. 18 ترمیم کې هغه کنکرن لیست ختم کو او د 60 ناوالي تر 15 پورې محکمې صوبایي حکومتونو ته لړې او صوبایي خودمختاري رااله په ملک کې. د NFC ایوارډ کې چې کوم دی نه د پنجابي سچ ډېره زیاته وایي کمه کړه او نورو صوبو له یې سیوا کړه. ګلګت بلتستان له خودمختاري ورکړه. نو ډېر قانوني آئیني اصلاحات یې وکړل چې د هغې نه اوس هم ملک ته فایده کېږي. دا د ګوادر بندرګاه په اصل کې سنګاپور سره وه، د سنګاپور نه واپس واخیسته او چاینا یې ورکړه. نه خلک وایي چې دا لکه د CPEC هغه آغاز او ایران سره یې د ګیس پایپ لاین معاهده وکړه. د زرداري دقه 15 کاله چې کله دور و هغه په اخري ورځ باندې سهیل وړی چې چې انټرویو ورکول نه هغه ویلي وو یاره به دې باندې ستومان یم چې ډېر کار کولی شو موږ خو موږ د هغې مقابله کې کم کړی دی. ډېر کارونه داسې و چې په کار و موږ نه دي کړي
نو هغه چې کوم نه دي کړي نه غسو هغه د توانایي بحران حل کولو کې د دې حکومت سخت ناکامي و د بجلی هغه بحران حل کولو کې دهشتګردۍ هغه جن چې کوم دن کابو کولو کې د مکمل ناکام شوی وو د کښانه اکانومي ډیره په بد حال او نور په بد حال شو د اکانومي کې روچته نه کړې شو نو د زرداری یو ډیره ښه فیصله چې هغه پاکستان لا جمهوریت لا فائدہ ورکړه غدا وا چې کله په 2014 کې عمران خان د نواز شریف د حکومت خلاف درنه شروع کړه او هغه درنه په لومبي وخت کې دومره شدید و چې د هغې نه مکمل خلکو ته دا ښکارېده چې ګینې د نواز شریف حکومت به ونه چلېږي او ختم به شي نه په هغه دور کې ډایرکټ هغه پاست کې چې څه شوي هغه زرداري یې کړل او ریوند ته یې دوره وکړه نواز شریف سره کېناستو او نواز شریف ته ویل چې غم به نه کوې موږ در سره کلک ولاړ یو جمهوریت تقاضا ده حکومت که ختمیږي داسې په زور باندې دا خو به یو ډینجرس ټرنډ جوړ شي او بیا به راتلونکي حکومت که عمران خان ومي نو کیدای شي چې څوک درنه جوړه کړي او په درنو باندې به حکومتونه بیا ختمیږي خره دې نه پس اوس دا پی ډي ایم جوړ شو او پی ډي ایم کې چې کله په دې باندې اختلاف راغی چې هغوی به موږ استعفاګانې ورکوو زرداري به استعفاګانې به نه ورکوو او پارلمان کې دننه به چې کوم دی د تبدیلۍ لپاره کوشش کوو اوس وګورئ هغه استعفاګانې که هغه ټایم مولانا پاټای او نواز شریف دې ورکړې وي نن به عمران خان په تحریک عدم اعتماد باندې څنګه ته نو هغه د زرداري خبره ټیک وخواته